سلامونه نړۍ دا وخت خراغلی د نن سر خبرونه مو پاکستان کې ټاکنو ته سبا یوازې یوه ورځ پاتې ده پر چهارشنبې ټاکنې کېږي نن یې د ټاکنیزې مبارزې وروستۍ ورځ ده موږ دغو ټاکنو کې د لاسوهنې اندېښنو په اړه راپور لرو د ټاکنو پر مهال ځینې کسان پاکستان کې د نمایندانو له اشتهاراتي کمپاین نه سر ټکوي وایي ژمنې پکې ډېرې وي خو له ټاکنو وروسته یې یوه هم نه عملي کېږي د ملاریا ناروغۍ په درملنه کې د پام وړ پرمختګ شوی امریکایي یو داسې درمل تایید کړی چې د ملاریا د بیا تکراریدونکي ډول درملنه کولی شي خپرونه کې پر دې سربیره یمن کې جګړه 4 کلنه شوه اوس داسې اندېښنې په ډېرېدو دي چې ګواکې ځینې سیمه ییز ځواکونه دغلته د خپل اغېز د پراخولو هڅې کوي او د نړۍ دغه تاریخي سیمه یې له ګواښ سره مخ کړي او په خپرونه کې د داسې یو کس کیسه هم درته لرو چې په سترګو څه نه ویني خو ډېری وخت امسا نه کاروي پر ځای یې داسې آله کاروي چې د اورېدو او تماس د حس په مرسته ښار کې ښکته او پورته ګرځېدلی شي ستړي بشئ نن په خپرونه کې په زړه پورې سیمه ییز او نړیوال مطالب درته لرو چې همدا اوس په بي بي سي پښتو فیسبوک او رادیو له لارې په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ په داسې حال کې چې پاکستان کې ټاکنو ته 2 ورځې پاتې دي هلته ډیری وخت د دغه هیواد پر اسټابلیشمنت ټول ټاکنو کې د لاسوهنې او د ځینو ګوندونو د ملاتړ تورونه پورې کیږي دا ځل هم ټاکنو کې د لاسوهنې په اړه اندېښنې څرګندېږي چې ډیر وخت یې پکې د کارپوهانو په باور د نوو ګوندونو جوړېدل او تر شا یې پټ ملاتړ یادېږي یوه بیلګه یې په بلوچستان کې د یو نوي ګوند جوړېدا یاده شوې چې بنسټ ایښودونکی وایي له اسټابلیشمنت سره له اړیکو پرته کار نشي کېدی خدای نور ناصر یې په اړه دا راپورټ رالیږلی سپین او زرغون بیرغ دغه بیرغ اوس جوړ سوی او دغه وګړي چې دا بیرغ یې په لاس کې دی 4 یا 5 میاشتې وړاندې یې په لاسونو کې بل بیرغ و بلوچستان عوامي ګوند تازه جوړ سوی او له نورو ګوندونو پکې ګڼو سیاستوالو ګډون وکړ ډیری پرې نیوکې کوي خو خپله د یاد ګوند نمایندان بیا همدا د بلوچستان د ولس لپاره تر نورو ګوندونو غوره بولي په دې کوم شک نشته چې د ولس ټوله رجحان چې دی هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ پر خوا دی د هغه وجه دا ده چې دا ټوله پارټیانې د 40-50 کاله ګردو ازماو کړلې یعنې د ولس لپاره شی ونه سوچار څه سوي ولو هغه د ځان او د خاندان در کورو پورې سوي نو بلوچستان عوامي پارټۍ دا ټیم د خلکو ډېر لوی توقعات دي د پارټۍ سره د بلوچستان له بلوڅ میشتو سیمو ډیری هغه سیاستوال چې تل یې د واکمنو ملګري کړي اوس د یاد ګوند ملګري دي خپله د یاد ګوند بنسټګر د دوی او اسټابلیشمنټ ترمنځ اړیکې مني اسټابلیشمنټ एक बड़ी बारीक लकीर होती है اسټابلیشمنټ سره اړیکې پر یو ډیر نری تار تړلې وي د هغو ګوندونو چې حکومت کوي او اسټابلیشمنټ ترمنځ زه 4 واره وزیر وم 4 حکومتونو کې سېنیټر وم نو له اسټابلیشمنټ پرته نه پوهېږم څنګه به کار کوو که خبره د اړیکو شي هو موږ د ټاکل کېدو وړ وو له اسټابلیشمنټ سره مو اړیکې وو اسټابلیشمنټ د زاړه سیستم برخه دی د بلوچستان عوامي په نامه باندې یاد ګوند چې تر ټول ټاکنو یوازې څو اونۍ وړاندې جوړ سو دلته ډیری مهمو شخصیتونو پکې ګډون وکړ په بلوچستان کې ان تر ټول ټاکنو وړاندې لا ډیری خلک په دې نظر دي چې یاد ګوند به تر ټول ټاکنو وروسته دلته په واک کې وي ډیری یې په ملاتړ د پاکستان په سیاست کې د پاکستان زورور پوځ او استخبارات تورنوي خو د چارو کارپوهان بیا وایي هغه ګوندونه چې په ټاکنو کې یې ملاتړ کیږي هر څوک پرې خبر دي او رایې ورکوونکي هم پوهیږي چې دا انتخابات 2018 کې کېږي لګي 2018 کې هغه وخت چې کومي ولس چې کوم دی هغه ټي وی ګوري هغه ریډیوم او دی هغه سوشل میډیا باندې اکټیو دی نو ما سره چې غیبی مدد وی نو هغه ولس ته ښکاری چې به ګلمینه سره غیبی مدد ته ګلمینه اصل کې پاپولر نه ده
که څه هم د پاکستان په ټاکنو کې تل پر پوځ نیوکې سوې چې د خپلې خوښې د ګوندونو او نمایندانو ملاتړ یې کړی. ځینې یې پر اوسنیو ټاکنو کې لاسوهنه تر بل هر وخت زیاته بولي. خدای نور ناصر، BBC کوټه. بیا هم له پاکستان سره تمیږو. دغلته ټولټاکنو کې هر وخت نمایندان د ووټونو او رایو ګټلو لپاره ډېرې ژمنې کوي، خو خلک بیا وایي دغه ژمنې تر ټاکنو وروسته ان پخپله د نمایندانو هم په یاد نه وي. ځینې وایي اوس خو ان خلک هم په دې پوه شوي چې دا ژمنې یوازې له کمپاینونو سره تړلې وي. له پېښوره زموږ همکار اظهار الله رپورټ راکوي. دا د پېښور سلګونه کاله زوړ د چاپخانې مارکیټ دی چې محله جنګي نومیږي. تنګې کوڅې، کوشنۍ هټۍ چې پر دروازه یې د بیل بیل ګوندونو بیرغونه لګېدلي دي. په پاکستان کې د ټاکنو تر اعلانېدو وروسته په دغه مارکیټ کې د خلکو تګ راتګ لا زیات شي. د ټاکنو کمیسیون د قانون له مخې د قومي اسمبلۍ لپاره کاندید په اشتهاراتي کمپین تر 40 لک روپو او د صوبایي اسمبلۍ لپاره کاندید تر 100 لک روپو لګولی شي. په دې اشتهاراتي کمپاینونو کې کاندیدان له ولس سره لوی ژمنې کوي. په ولس ګیله لري ډېری ژمنې په تیر حکومت کې نه دي پوره شوي. دا زموږ بس قسمتي ده چې په موږ خلک موږ نه پیژنو او الیکشن ته راشي او ودرېږي او موږ سره دا وعدې وکړي چې موږ به دا وکړو، کمپین کې دا به وکړو دا به وکړو، خو ډېر خلک پکې دا نشي پوره کولی او د دروغ وعدې وکړي. یو بل ځایي اوسېدونکی وایي چې اشتهاراتو باندې بیخي یقین نه کوي ځکه تشې ژمنې وي چې هیڅوک یې هم د عملي کولو پلان نه لري. اشتهاراتو باندې وعدې خو چې بالکل چې څونه شوي دي نو تر اوسه پورې دا هېڅ قسم څه ممکن نه ده خبر داسې نشي ویلی چې او دا کار شوی دی. د پېښور یوې حلقې یا حوزې نه ولاړ کاندید وایي چې د یو کاندید لپاره اشتهاراتي کمپاین ډېره ګټه لري، خو وایي کومې ژمنې چې په دغه کمپاینونو کې کیږي باید ټول کاندیدان یې پوره کړي. امیدواران په دې ورځو کې ډېرې زیاتې بلند و بانګ دعوې کوي که نه، حالانکه هغه وی قابل عمل نه وي، پریکټیکل نه وي. نو دا یو جایزه خبره ده، باید چې امیدواران د ټول چې کوم دی قابل عمل، پریکټیکل او پریګمیټک وعدې وکړي د عوام سره چې هغې سبا سر ټیټې نه وي د پبلک په وړاندې. خو له دې سره د پخوا پرتله اوس د پوسټرو چاپولو یا په ورځپاڼو کې د اشتهاراتو ورکولو ځای تر ډېره خواله رسنیو نیولی. اشتهار بیسیکلی اویرنس لپاره استعمالیږي، د خلکو کې آګاهي پیدا کولو لپاره استعمالیږي چې زموږ څه ایجنډا ده او موږ کوم کارونو ته به فوقیت ورکوو یا به زموږ اهمیت څه دی د ملک یا د حلقې حوالې سره. خو چې کوم خلک کار نه پوره کوي نو هغې نه داسې نه ده چې صرف د علاقې خلک خپوي بلکې پارټي هم ترې خپوي. ټول ګوندونه په دغسې پوسټرو لوی ژمنې اعلانوي. دا هم دغسې یو دفتر دی چې ځوانان ورکې په خواله رسنیو سره دغه پوسټر هم تقسیموي، خو په دغه ژمنو به څومره عمل کیږي دا به تر ټاکنو وروسته پته لګي. اظهار الله، BBC پېښور. د دې اونۍ ستاسو غږ پروګرام کې هم چې پنجشنبه یا زیارت خپرېږي پر دې خبرې کوو چې پاکستان کې له ټاکنو وروسته د نوي حکومت راتلو سره په سیمه ییزه کچه په تیره بیا افغانستان سره د اړیکو جوړېدو څومره تمه کیږي. د BBC پښتو پر فیسبوک او ټویټر پاڼو په دې اړه خپل نظرونه راته پرېښودلی شي چې ځینې به یې بیا په خپرونه کې هم خپاره کړو. اوس هم یو څو نور لنډ تازه خبرونه. د افغانستان په شمالي ځینو ولایتونو کې دوستم پلوي لاریونونه وروسته له هغه پای ته رسېدلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یې کابل ته له ستنېدو وروسته د بندېدو غوښتنه وکړه. دا لاریونونه نږدې 20 ورځې روان و چې د عاقینې او حیرتان بندرونه یې هم له امله تړل شوي وو. سوداګرو BBC ته ویلي د لارو او بندرونو د تړلو له امله هره ورځ نږدې 2 میلیونه ډالر زیان وراوښتی. نن د ټاکنو د کمیسیونونو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانیستل شوې وې. د بریتانیا حکومت وایي که امریکا هغو 2 کسانو ته چې د اسلامي دولت نومې ډلې په غړیتوب تورن دي د مرګ سزا ورکړي نو دوی به یې هېڅ پروا ونه کړي. الکساندر کوتی او الشفی الشیخ سوریه کې د کوردي جنګیالیو لخوا نیول شوي ول، خو بریتانیا وایي که امریکا یې د ګوانتنامو زندان ته ولیږي نو دوی به پرې خپل څار بند کړي. بریتانیا یې ګوانتنامو ته د لیږد مخالفت کوي او وایي باید محکمې ته وړاندې شي. یو وسلوال بریدګر د کانادا په تورنټو ښار کې یو کس وژلی او 14 نور یې ټپیان کړي. برید د یکشنبې په ورځ ناوخته د ګریک ټاون په ګڼې ګوڼې سیمه کې هغه مهال وشو چې خلک د رستورانټونو او هوټلونو پر لور روان ول. وسلوال کس هم د پیښې ځای کې وژل شوی. د برید انګیزه او لامل لا تر اوسه نه دی روښانه شوی.
او د ایران د انقلابي ګارد یو قماندان د خپل هیواد پر وړاندې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ګواښونه رواني جګړه بللې. غلام حسین کیپور ویلي چې ولسمشر ټرمپ لیوانی دی. دا خبرې وروسته له هغه کړي چې ولسمشر ټرمپ په خپل ټویټر باندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ته لیکلي ول چې امریکا به د تاوتریخوالي او مرګ په اړه د ایران لیونتوب ونه زغمي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ټولنې مشر ویلي چې د یمن په څیر د نړۍ په بیوزلو سیمو کې باید له معیوبو ماشومانو سره لا نورې ډېرې اړینې مرستې وشي. یوازې یمن کې 11 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. هغه چې بیا معیوبه دي ستونزې هم 2 برابره دي. ډېری د جنسي ځورونې له ګواښ سره هم مخامخېږي. کورنۍ هم د درملو او ویلچیرز یا عربداره څوکیو ته لاسرسي کې بیخي ډېرې ستونزې ګالي. که په افغانستان کې نو د ملاریا د ناروغۍ په اړه به خامخا معلومات لري. ښه خبرې په اړه دا ده چې د دغه ناروغۍ لپاره نوي درمل جوړ شوي. هر کال شاوخوا 8.5 میلیونه کسان په دغه ناروغۍ اخته کیږي. تفینوکوین لومړی هغه د پام وړ درمل دی چې په تیرو شپېتو کلونو کې د دغه ناروغۍ لپاره تایید شوي. نور معلومات یې په دې راپورټ کې. ملاریا هغه ناروغي چې ناویلې بدبختۍ ورسره راوړي. داسې ناروغي چې ځینې مهال په وار راتلی شي. دا ځکه چې په وای واکس ملاریا کې چې په افریقا کې یو ډول میکروب دی په ینه کې ویده کیږي او کیدای شي اونۍ یا کلونه وروسته بیا راویښ شي او دا ناروغي ورسره راشي. وای واکس یو تباه کوونکې ناروغي ده. ما تنکي ماشومان لیدلی چې ورو یې ناروغي زیاته شوې او بل اخره اصلي ملاریا نیولي او یا هم نور ناروغي پرې راغلي لکه ټوخی یا نسناستۍ. د نورو درملو په پرتله تفینوکوین درمل د ګلاکسو سمیت کلاین کمپنۍ جوړ کړي او کولای شي دغه ناروغي په یو ځل له ینې وباسي. اوسنی درمل چې له لسیزو کارول کیږي د 14 ورځو لپاره باید وخوړل شي او موږ پوهیږو چې په نړۍ کې ډیر کم خلک په بشپړ ډول دا درمل خوري ځکه نو دوی ناروغيږي. تفینوکوین په یو ځل خوړلو اغیز کوي ځکه خو به د ناروغ لپاره اسانه وي. هیله دا ده چې په یو کس کې د دغه ویده کیدونکي میکروب درملنه به په دې معنی وي چې لږ کسان به دا ناروغي نورو ته ولېږدوي. په امریکا کې چارواکو ویلي چې دا اغیزناکه درملنه ده. خو دا درمل له منفي اغیزو سره راځي. د بیلګې په توګه خلک باید لومړی خپله وینه معاینه کړي چې دا درمل ورته تاوان ونه رسوي. د روغتیا د برخې څېړونکي به پریکړه کوي چې آیا هغو هیوادونو ته یې ورکړي چې تر ټولو ډیره اړتیا ورته لري او که نه. پر دې او خبرونه کې د نورو خبرو شو مطالبو په اړه که غواړئ نور مطالب وګورئ ولولئ او یا هم واورئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ چې BBC پښتو ټکی کام یې پته ده. په دې سربیره خبرونه کې یمن کې د جګړې په اړه درته راپورټ لرو چې اوس داسې اندېښنې هم پکې په ډېرېدو دي چې ګواکې ځینې سیمه ییز ځواکونه دغلته د خپل اغیز د پراخولو هڅې کوي او د نړۍ دغه تاریخي سیمه یې له ګواښ سره مخ کړي. او د داسې یو کس کیسه هم درته لرو چې په سترګو څه نه ویني خو ډېری وخت تمسا نه کاروي. دا چې د ورځني ژوند لپاره کومه آله کاروي د خپرونې دویمې برخې کې به یې دا سره وګورئ چې په اړه یو راپورټ لرو. نړۍ دا خپرونه ګورئ له لږې لنډې دمې وروسته بېرته راستنېږو نو که کولی شئ راسره پاتې شئ او چیرې مه ځئ. نړۍ دا وخت یو ځل بیا راغلی د نن د سر خبرونه مو. پاکستان کې ټاکنو ته سبا یوازې یوه ورځ پاتې ده. پر چهارشنبې ټاکنې کیږي. نن د دغه هیواد لر و بر بیلابیل ګوندونه د ټاکنیزې مبارزې پر وروستۍ ورځ د ووټونو ګټلو هڅې کوي. او د ملاریا درملنه کې د پام وړ پرمختګ شوی. امریکا یې د داسې درملو یو ډول تایید کړی چې د ملاریا د بیا پیښیدونکي ډول درملنه کولی شي. د یمن د جګړې دا د 4 کال پوره شول. د سیمې ستر ځواکونه هم اوس په دغه کړکېچ کې ښکېل شوي. متحده عربي امارات هم یو له هغو هیوادونو نه دی چې په دې جګړه کې ښکېل شوی او داسې باور کیږي چې غواړي د همدې جګړې په وسیله دغلته خپل اغیز پراخ کړي.
اوس دغه شتمن هیواد د یمن د سقطرا په نامه یو ټاپو کې هم خپل مرستې او پوځي اغیز ډیروي. ورسره دغلته اوسیدونکو ته داسې پوښتنې هم پیدا شوي چې آیا ټاپو خو به یې د استعمار له ګواښ سره مخ نه وي؟ د سقطرا په نامه د یمن د لرې ټاپو د نړۍ یو له هغو ځایونو دی چې ځانګړي حیوانات پکې اوسیږي، خو اوس د دې ټاپو ګوښیتوب پای ته رسېدلی، ځکه سیمه ییزو واکمنانو یې مرستې ته ملا تړلې چې بېوزلي پکې ختمه کړي، خو ښایي ځینې یې خپلې موخې او اجنډاوې هم ولري. دا ماشومان د مرستو هغو کاروان ته په خوشحالیو وردرومي چې د متحده عربي اماراتو حکومتي خیریه ټولنو د کلي ته وروړي دي. دوی د یمني حکومت تشه ډکوي چې سقطرا کې خلک وایي له لویه سره هیر کړل شوي دي. د پوځیانو په پښو دا بوټان د یمنیانو دي، خو روزنه یې اماراتو ورکړې. دا ټاپو تر اوسه د یمن له ویجاړونکې جګړې خوندي ساتل شوی چې د متحده عربي اماراتو ځواکونه پکې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه کې مرسته کوي، خو امارات ورو ورو دلته او په ختیځ افریقا کې خپل شتوالی پراخوي. وكذلك في الوحدات الأمنية والوحدات العسكرية. د اماراتو ورونه موږ سره مرسته کوي، موټر او نور وسایل راکوي. دوی مو په مالی او رواني برخو کې هم ملاتړي دي. خو سقطرا د هغوی لپاره چې غواړي د سیمه کې شتوالی پراخ کړي د سیالۍ په ډګر اوښتی. سقطرا واليمن بشكل عام هغه بهرني هیوادونه چې دلته فعالیت او زموږ ملاتړي دي باید د یمن سیمې له موږ وانخلي. نه، داسې باید ونه شي. دا هر څه له انساني مرستو سره تړلي دي، ځکه یمن په کړکېچن حالت کې دی. نږدې 1000 میله لرې له سوکالیو ډک دا ځای د اماراتو مرکز ابو زبیده. دا هیواد سقطرا سره نږدې کورنۍ اړیکې لري او وزیر یې ټینګار کوي چې دا هر څه د مهربانۍ له مخې کوي. موږ پر سقطرا د ولکې هیڅ نیت نه لرو، موږ یې هیڅ بندر ته اړتیا نه لرو. یوازینی هدف مو انساني او پرمختیایي مرستې دي. دې کې شک نشته چې د اماراتو مرستې په سقطرا کې د خلکو ژوند ښه کړی. د بیلګې په ډول دا روغتون په بشپړ ډول د اماراتو په مالی ملاتړ چلیږي، خو د راتلونکي لپاره یې ننګونه بیا دا ده چې همدا کار په یمن کې لاسوهنې پرته روان وساتل شي او په دې ټاپو کې د طبیعت هغه توازن له منځه یونیسي چې دې ځای ته یې ځانګړې بڼه ورکړې. خبرونه کې یو څو نور لاند خبرونه هم راخلو. چین کې د واکسین جوړولو د کمپنیو ونډې له هغې رسوایي وروسته په بې سارې توګه رالوېدلې چې ګینې دغلته یوه کمپنۍ له اساسي معیار نه په ټیټه کچې درمل جوړوي. تېره اونۍ د جنکشن بایوټیکنالوژي کمپنۍ د یو ډول واکسین په اړه جعلي معلومات خپاره کړي ول. تاسو شواهد لا نشته چې چاته د یې له امله زیان رسېدلی وي. او جاپان کې د هوا د تودوخې درجه د ریکارډ کچې 40.1 درجې ته پورته شوې. له څو اونیو راهیسې جاپان کې هوا ډیره ګرمه ده او ډېرې ستونزې هم ورسره رامنځته شوي. په زرګونو کسان یې له امله روغتونونو کې بستر شوي او لسګونه نور یې بیا له امله مړه شوي دي. د بي بي سي له دې ټلویزیوني خپرونې یو ساعت وروسته مو راډیوي خپرونه هم پیلېږي چې اورېدل یې حتما واورئ او مه هېروئ. دا خپرونه نن درته داود جنبش وړاندې کوي او د افغانستان په 9 او د پښتونخوا په 8 بجو خپرېږي. اوس هم د لوبو یو څو لاند خبرونه راغلو. د ارسنال منځډګري لوبغاړي مسعود اوزیل وایي دی به له دې وروسته د جرمني لپاره لوبه ونه کړي. دی وایي کله چې جرمني لوبه وګټله نو دی جرمن بلل کېده، خو کله چې یې لوبه وبایلله د یوه کډوال په توګه ورته کتل کېږي. اوزیل وایي له نړیوال کپ څخه د جرمني له ناهیلونکي ماتې وروسته دته کرکجن لیکونه او ګواښونه وررسېدلي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې د ښاغلي اوزیل د پریکړې درناوی کوي. اوزیل ترکي الاصله دی او هغه مهال پرې نیوکې وشوې چې له ترکي ولسمشر سره یې تصویرونه خپاره شول. فرانسیسکو مولیناري لومړی ایټالوی شو چې د ګالف مهمه لوبه وګټله. د کارنوسټای پرانیستو لوبو اتلولۍ ګټلې. مولیناري د پایلوبې په 2 پړاوونو کې په پیاوړي باد کې وکولی شو. په سکاټلند کې 9 شپېته نمرې واخلي. دی له 4 لوبغاړو چې جسټن روز او روري مکلوري هم پکې وه په 2 نمرو مخکې شو. او د کوریا آزادو سیالیو کې افغان لوبغاړي فرزاد منصوري لومړنی د سرو زرو مډال ګټلی دی.
د 78 کیلوګرام وزن په سیالیو کې منصوري خپل قزاقستاني سیال مات کړی. په دغه سیالیو کې 2 نور افغان لوبغاړو د ژیړو مډالونه خپل کړي دي. د کوریا د ټیکوانډو په آزادو سیالیو کې د نړۍ له 8 هیوادونو څخه څه باندې 2600 لوبغاړي ګډون کوي چې ګډون یې کړی دی، البته چې 6 افغان لوبغاړي هم پکې شامل دي. اوس هم د داسې یو کس کیسه درته لرو چې وړوند دی، څه نه ویني، خو ډیری وخت ښار کې د ګرځېدو راګرځېدو پر مهال امسا نه کاروي. الکسی ورلوف یوه داسې آله کاروي چې د اورېدو او د تماس د حسونو په مرسته کولی شي پرته له امسا وګرځي. اوس خو ان هغو کسانو ته هم د ښار چکر ورکوي چې هر څه ویني، دی ورته د امسا کارول او د نورو حسونو د پیاوړي کولو چل ور زده کوي. دا چې څنګه دلته به یې وګورو. په روسیه کې سنت پیټرزبرګ یو ښکلی ښار دی، خو چې په سترګو څه نه وینئ څه به یې کړئ. باید د حل لپاره پر نورو حسونو تکیه وکړئ. الکسی اورلوف هیڅ نه ویني او ډیر وخت له امسا پرته نه ګرځي. دی اوس داسې آله کاروي چې مخې ته یې د پرتو شیانو واټن یا فاصله معلوموي. د دې کار لپاره دی خپله ژبه کیکاږي او کله چې کوم شی ورنږدې وي غږ یې پورته کیږي او دا له ده سره مرسته کوي چې د شیانو او د ترمنځ واټن معلوم کړي. بوټي دي، دا بوټي دي، فکر یې کولی شي له دې ځایه تر بوټو فاصله یا واټن درته ویلی شم. Это умение может развивать любой человек. هر څوک که په سترګو څه نه ویني دا طریقه زده کولی شي. Вот с помощью этой эхолокации د غږ په مرسته د ځای معلومولو آله راته زموږ د ښار ښه انځور راکولی شي. په ځینو ځایونو کې خلک اوسېږي، ځینې بیا صنعتي سیمې دي او یو شمېر ځایونه شنه دي. خو کله چې ښار له ګڼې ګوڼې ډک وي غږونه بیا پام بلې خوا ته اړولی شي. مثلا د سړکونو ترڅنګ په پیاده لارو لوړه موسیقي په دې معنی ده چې د ټرافیکي اشارې غږ نشي اورېدلی. الکسی هغو خلکو ته اوس د ښار چکر ورکوي چې په سترګو هر څه ویني. دی دوی ته د امسا کارولو چر ورښیي او دا هم ورزده کوي چې د ځمکې پر سر غږونه څه ډول حس کیږي. په چکر ورسره تللي خلک ان په عامه ترانسپورټ کې هم بیایي. Те, кто приходит, они, конечно, поначалу опасаются, боятся. هغوی چې راغلي په لومړو کې زړه نازړه وو، ځکه نه پوهېدل چې څه به کېږي، خو په آخر کې خوشحاله لاړل او په دې پوه شول چې نور حسونه هم شته چې لا ښه کېدی شي. څو ورځې وړاندې کله چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دلته بریتانیا ته راغلی و، نو ستاسو به په یاد وي چې ځینو کسانو د مظاهرو پر مهال ماشوم ټرمپ جوړ کړی و. خو اوس نو ټرمپ ته ورته یوه چرګه جوړه کړې. دا ټرمپ ته ورته ده او البته یوه پوخانه ده چې د چرګې بڼه لري، 33 فوټه اوږده ده. د یکشنبې په ورځ د سان فرانسیسکو په سین کې ښه مزل وکړ. پرې لیکنه هم کړې وه او له ولسمشر نه یې غوښتي و چې باید خپل مالیات ورکړي. له دې سره مو خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. که مو نه وي لیدلي زموږ په ویب پاڼه شته، هلته هم د 40 ساعتونو لپاره کتلی شئ. تر بیا هر چیرې چې یاست، الله مو مل.